زمونږ مؤمنانې خویندې دي. موږ یو مړي باندې جړه پټه ګناه ده، څومره ګناه ده. جناب نبی کریم علیه السلام وی النائحة فی النار، دا وی زما پتوه ده چې کومه جینۍ او ښځه په مړي جاړي دا به دوزخی بی، جهنمی بی، جهنمی بی. ما لم تتوب چې دنیا کې توبه نه ده ایستلې. نن سبا زموږ کورونو کې مړي کېږي که نه، موږ پکې باج هم ګورو، موږ پکې اجاڼۍ هم ګورو، موږ پکې د مولوي صاحب ښځه هم ګورو، موږ پکې د امیر صاحب ښځه هم ګورو، موږ پکې بل هم ګورو. قسم مې دی د کعبې په ربي که په یوې د چا ذهن کې راشي چې دا به د جهنم نه وځي. ولې؟ دا خو پیغمبر علیه السلام ویلي باید چې موږ او تاسې خپلې ښځې کېنو، خپلې خویندې کېنو، خپلې میندې کېنو، خپل بچي کېنو چې بچو دا مرګ موږ له لیکلی دی او دا به په موږ راځي. ورځان به کنټرول کوي. یو سړی داسې دی لکه دا موږ او تاسې چې وو، موږ او تاسې ټول ځان د جنت ټیکهداران حسابو، ډېر کمی دی موږ کې وګوره. لکه دا موږ او تاسې چې وو. زه هم داسې به دې ناستو کې یاره څه ویم، الحمدلله ما دا وصیت کړی دی، خو که څوک یې مني ودې مني او که نه یې مني نه دې مني. نو دا وصیت به ډېر کمو خلکو کړی چې خپلې خویندې ښځې بچي را جمع کوي، زه به مړ کېږم ما پسې به جاړئ. که چا وجړل الله دې د جهنم ورته پیغه واچوي، نو زه به دې نه خلاص یم. چې داسې وصیت یې نه وي کړی او دا مړ شي. نو د امام بخاري رحمت الله علیه په صحیح البخاري کې روایت ده، محمد رسول الله علیه السلام وی وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. کله چې انسان مړ شي او خلک پې جاړي، الله دې مړي له عذاب ورکوي. ملایکو ته وی دا به په دنیا کې د دې نه منې کړي وی. موږ او تاسې باید چې یو چې نن کورونو ته کله لاړو چې په دې وصیت وکړو چې که موږ مړو ستاسې جړه موږ ته څه فایده نه کوي، او نه ستاسې په جړه باندې موږ څه کېږو، جنتین کېږو، او نه ستاسې په جړه د جهنم نه خلاصېږو، بلکې الټه پې تباه کېږو. نو ولې موږ تباه کوئ؟ تاسې د وصیت به ټول کوو که نه د خیره سره؟